د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دنیا کې د علماو مثال دا رقم دی لکه د اسمان ستوري یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر لکه څرنګه چې د ستورو څخه په شپه کې که په وچه یي که په لنده یي خلک لاره معلوموي او ځای په معلوموي خپل د مقصد لاره په ستورو باندې معلوموي د هغه رقم د علماو د شتون یا د علماو وجود په دنیا کې داسې دی چې خلک ټول د هدایت لارې په علماو باندې معلوموي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې دغه علما چې د ستورو سره مشابهت ورکړي دا که کله انطمست دا بې نوره سي یعنې معنا پټ سي نږدې د دې چې خلک به د هدایت څخه واوړي و ګمراهي ته دا علما په دنیا کې دا رقم دی لکه د اسمان ستوري لکه د اسمان ستورو په لار په وجه باندې خلک د ځان دپاره لار معلوموي د مشرق د مغرب د شمال جنوب هر طرف ته دی خپل یو طریقه لري چې په ستورو باندې بیا لار معلوموي خپل منزل مقصود ته ځان رسوي د هغه رقم په دنیا کې علما چې کم دی الله جل جلاله د راهنمایي او د حق لارې دپاره د یو ستوري پیدا کړي دي که چیرې دغه علما د دنیا څخه لرې سي پر خلکو باندې خطره د دې ده چې د هدایت څخه به ګمراهي او ضلالت ته واوړي د علماو عجیبه صفات د الله جل جلاله رسول بیان کړي دي حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم د عابد او د عالم ترمنځ فرق بیانوي چې د عالم فضیلت پر عابد عبادت گزار بنده باندې دا رقم دی لکه نبی علیه السلام زما فضیلت چې پر تاسو باندې دی څومره فرق دی نبی وګوره او عام امتی وګوره د نبی چې څومره لوړه درجه یې امتي هغه ته هېڅکله نسي رسېدلی د یوه محقق عالم رتبه الله دومره ورکړې ده لکه نبی چې پر خپل امت باندې څومره رتبه لري دغه عالم الله پر عابدو او عبادت گزاره بندگانو باندې الله دومره فوقیت ورکړی دی ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير سبحان الله دا الله رسول فرمایي په اسمان کې فرشته او په اسمان کې چې څه د الله مخلوق دي او په مځکه کې چې څه د الله مخلوق دي که پیرانان دي که حیوانان دي که مرغان دي حتی نملة فی جحرها تر دې چې میږی په خپل غار کې او مایه په دریاب کې د الله جل جلاله څخه د رحمت نازلېدل غواړي د علماو دپاره کم علما المعلمین الناس الخیر چې خلق ته د خیر دعوت ورکوي او د خلکو دپاره د خیر معلم وي د دغه علماو دپاره دا ټول د استغفار او د الله د رحمت خواست کوي نبی علیه الصلاة والسلام یو روایت کې راځي وایي کله چې د قیامت میدان تیار سي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې يقول الله عز وجل للعلماء يوم يقوم اذا قعد على كرسيه لفصل العباد سبحان الله قیامت عجب درنه ورځ وایي کله چې د قیامت میدان تیار سي الله جل جلاله په خپل کرسی باندې تشریف کی او ټول بندگان د الله د حساب د پاره ودرېږي نو بیا به الله جل جلاله فرمایي انی لم اجعل علمي وحلمي فیکم علماو تاسو ته چې ما علم درکړی دی یا ما حلم می درکړی دی د دې دپاره مې نه و درکړی الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ما اراده ستاسو د مغفرت اوختلا کړی و چې ما تاسو ته علم درکوي او دې باندې ما ته هېڅ پروا هم نشته بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یا معشر العلماء
اے د علماو ټولنې انی لم ازع علمي فیکم ما خپل علم تاسو ته د دې دپاره نه و درکړی لیعذبکم زه تاسو ته عذاب درکړم اذهبوا فقد غفرت لكم ځئ ولاړ سئ جنت ته ما ستاسو مغفرت کړی دی سبحان الله د علماو دپاره یو بل عجیبه روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای وایي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله عابدانو بزرګانو ته به وایي چې تاسو ځئ جنت ته علماو ته به وایي چې تاسو ودرېږئ ویقال للعالم قف ته ودرېږه حتی تشفع للناس تر څو چې ته د خلکو شفاعت د خلکو دپاره وکړې بیا ولاړ سه د شفاعت سره ولاړ سه یوازې مه ځه زه خو دا ملګرو ته وایم دې علماو ته الله جل جلاله ډېر سپېڅلی لوړ مقام ورکړی دی ډېر عظیم مقام الله جل جلاله دې علماو ته ورکړی دی الله دې مخلوق ته په قدر کتلی دی دا چې موږ یې په قدر نه پوهېږو دا زموږ دغه نه دی دا د الله جل جلاله انعام دی د خلکو سره خصوصي انعام دی حدیث کې بیخي ډېر روایت د علماو پر اکرام د علماو پر فضیلت باندې راغلی دی الله جل جلاله او د الله رسول د علماو ډېر ستاینه کړې ده په حدیث کې دا د دین سترې هستي دي د دین بقا الله جل جلاله په دې علماو سره کړې ده ځکه چې د الله د رسول میراث خواره چې کوم دي دغه علما دي دا د خپل دین د الله جل جلاله دین در خلکو پر رسي د خلکو عقیدې ور برابري دینی او دنیوي چې کوم معاملات وي یا مسائل وي دا علما یې هغوی خواته رهنمایي کوي او د الله لوري ته خلک رابولي خو په نن زمانه کې د علماو شتون ډېر مهم دی علما لیکي حضرت مولانا اسلم شیخ پوري صاحب لیکي چې زه دا وایم چې در هر مهم شی د علماو شتون په معاشره کې دی که علما نه ضلالات گمراهی دا به ټول عام سي الله جل جلاله به گمراهی عامه کې د علماو شتون ډېر زیات ضروري دی او تاسو وینئ د ښو علماو قتل یا د ښو علماو رحلت ورځ په ورځ زیاتېږي دا تیر کال کې زموږ ډېر عام الحزن او د غم کالو ډېر غټ غټ علما مشایخ موږ د لاسه ورکړل او تاسو خبر یاست دا څه علامه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث دی چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله جل جلاله دا علم نه پورته کوي چې د خلکو د سینو سې وباسي لرې کې پورته کوي اسمان ته بلکې ولکن يقبض العلم بقبض العلماء الله جل جلاله دا علم پورته کوي د علماو پر رحلت د علماو په پورته کېدو سره څه وخت پورې حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا یو عالم به د مځکې پر سر باندې خلق به دا ناپوه خلق د ځان دپاره رهنمایان جوړ کړي د هغوی څه به مسایل پوښتي او دا خلق چې فتوا ورکړي فضلوا خپل ځان به هم ګمراه کړي او اضلوا دوی به هم ګمراه کړي د حدیث لاندې محدثین لیکي چې د دې څه مطلب نه چې الله علم مټاوي نه بلکې الله جل جلاله د علماو په پورته کېدو سره یا کم کسان چې د علماو سره محبت لري د هغه په پورته کېدو سره قرار علم پورته کوي آن تر دې چې په ټول زمانه کې یا په ټول ځکه کې به یو عالم هم نه پاته نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سیأتی علی الناس زمان زما پر امت باندې عجبه زمانه را روانه ده تکثر فيه القرآن د قرآن ویلو والا په ښه انداز کې به قرآن وایي دا قاریان به بیخي ډېر دي لکه دا اوس دي تاسو وینئ قرآن په داسې انداز وایي سړی بېهوشه کوي د ډېر خوند څخه لیکن د دې شکل ته چې وګورې ږیره یې پاکه خریلې نیکټایي کړي او یو رقم ځان یې جوړ کړي د ده و د بل د اغیارو فرق نه کېږي ځکه د الله رسول وایي تکثر القرآن قاریان د قرآن چې کوم دی هغه به زیاتېږي ویقل الفقهاء فقهاء علمی علما چې کوم دی هغه به کمیږي ویقبض العلم الله به علم پورته کړي ویکثر الحرج قتل به زیات